بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په تیر درسونو کې موږ په جیمیل باندې په تفصیل سره خبرې کړې وې. د نن په درس کې غواړم تاسو سره د انټرنیټ د زده کړې په یو بله برخه باندې چې په نوم د hotmail.com یادیږي په دې باندې خبرې وکړو. نو دا چې د دې برخې لومړی ورځ ده او لومړی درس دی، غواړم په دې باندې په عمومیاتو خبرې وکړم چې hotmail.com څه شی دی او اوس ورته ولې خلک outlook.com وایي. نو د دې دپاره زه راځم دا نوټ پټ فایل خلاصوم. دلته داسې یو خلاص غوندې معلومات ما لیکلي دي. کله چې تاسو ایمیل کوئ چاته ایمیل لیږئ، نو ایمیل په دوه طریقو تاسو لیږلی شئ. یعنی دا د ایمیل سروس چې تاسو استعمالوئ دا په دوه برخو تقسیم شوي دي. یو دا دی چې ویب میل ایمیل سروس دی، لکه د جیمیل، هاټمیل، یاهو او همداسې نور، چې دا ټول په نوم د ویب میل ایمیل سروس یادوي. کله چې تاسو ځئ outlook.com ته، hotmail.com ته، yahoo.com ته، gmail.com ته، هلته ځان ته آی ډي جوړوئ، دغه سروس په نوم د ویب میل ایمیل سروس یادیږي. بل مونږ سره ایمیل اپلیکیشن او سافټویر دی چې دغه ویب میل ایمیل سروس کې چې کوم ایمیل تاسو ځان ته جوړ کړئ، آدرس ځان ته تاسو جوړ کړئ، هغه تاسو په دې ایمیل اپلیکیشن یا سافټویر کې کنفیګر کوئ یا تنظیم کوئ او د هغه څخه استفاده کوئ. نو ایمیل اپلیکیشن او سافټویر چې دی دا بغیر د ویب میل ایمیل څخه کار نه کوي. چې کله تاسو ویب میل کې ځان ته ایمیل جوړ کړئ، هغه نه وروسته تاسو کولی شئ هغه ایمیل په ایمیل اپلیکیشن یا سافټویر کې کنفیګر کړئ او د هغه څخه استفاده وکړئ. بغیر د ایمیل نه یا ایمیل اډرس نه ایمیل اپلیکیشن او سافټویر کار نه کوي. ښه مثال یې آوټلوک دی. ښه مثال یې څه دی؟ آوټلوک پروګرام دی یا سافټویر دی چې دا د مایکروسافټ پروډکشن دی چې کله تاسو خپل کمپیوټر کې آفیس پروګرامونه انسټالوئ د هغه سره دلته انسټالیږي. نو دا آوټلوک پروګرام په تنهایی باندې هېڅ هم نشي کولی. دې کې به تاسو ایمیل کنفیګر کوئ او هغه ایمیل تاسو څنګه ځان ته جوړوئ؟ په ویب میل ایمیل کې ځان ته جوړوئ. تاسو مختلفو کمپنیانې د دنیا په سطح باندې چې موږ ته فری ویب میل ایمیل سروس راکوي یا پرووایډ کوي موږ ته، لکه ګوګل شو پکې چې دغه پروډکټ جیمیل دی، لکه مایکروسافټ شو چې دغه پروډکټ آوټلوک دی، outlook.com یا هاټمیل، او په همدې شکل باندې یاهو کمپنۍ ده چې دغه پروډکټ yahoo.com دی. مخکې مختلف نومونه درلودل او اوس yahoo.com دی. نو دا موږ سره د ویب میل ایمیل سروس او ایمیل اپلیکیشن ترمنځ تفاوت، چې ویب میل ایمیل سروس ولې موږ استعمالو او ایمیل اپلیکیشن ولې استعمالو او د دوی دواړو ترمنځ فرق څه شی دی. اوس مونږ چې دی نن په ویب میل ایمیل سروس باندې خبرې کوو. په جیمیل باندې مونږ په تفصیل سره خبرې وکړې. اوس راځو په hotmail.com او outlook.com باندې خبرې کوو. تاسو چې دلته ګورئ ما live.com هم لیکلی دی، msn.com هم لیکلی، hotmail.com هم لیکلی، outlook.com هم لیکلی. په دې څلورو ترمنځ فرق څه شی دی؟ دا مختلف ډومین نیمز چې دي یا ډومینونه چې دي د دوی ترمنځ فرق څه شی دی؟ د hotmail.com پخوانی شکل یا پخوانی نوم چې دی msn.com او د msn.com پخوانی نوم یا هغه انټرفیس یا شکل چې دی هغه live.com. دا hotmail.com چې تاسو نن ورځ ګورئ دا مخکې msn.com او دا msn.com چې ګورئ مخکې live.com. دا live.com دغه کمپنۍ واغسته او دته نوی شکل ورکو او هغه ته نوی نوم ورکو msn.com. وروسته دغه نه همدغه msn.com ته
د کمپنۍ نوې شکل ورکو او هغه ته نوې ډومین نیم یا نوې نوم انتخاب کو چې هغه ته نوم ورکو hotmail.com. اوس د hotmail.com چې دا چې د هر یو کمپنۍ په هغه باره کې زه خبرې نه کوم، دا مایکروسافت واغستو، دا hotmail.com مایکروسافت واغسته خریداري کو. اوس د نوې نوم چې دی outlook.com دی. یعنی کچیر تاسو په اډرس بار کې live.com ولیکئ، msn.com ولیکئ، hotmail.com ولیکئ، مستقیم انټرنیټ تاسو ته دغه صفحه خلاصي، یعنی تاسو live.outlook.com هغه انټرفیس هغه اصلي صفحې ته وړي. دا ولی دا ځکه چې اوس د outlook.com چې دی دا د hotmail.com او msn.com نوې شکل یا نوې انټرفیس دی. د نه وروسته msn.com او hotmail.com او live.com نشته، تاسو کولی شئ د دوی په ځای باندې outlook.com استعمال کړئ. دلته بل تاسو کنفیوز نشئ چې دا outlook.com یو outlook.com دی یو outlook دی. د ترمنځ فرق څه مخکې ما تاسو ته ویل چې outlook.com چې دا په حقیقت کې hotmail دی او د ته ویل کېږي ویب ایمیل سروس، او دا outlook چې دی دا یو اپلیکیشن دی، دا هم د مایکروسافت کمپنۍ دی outlook.com، او دا outlook هم د مایکروسافت کمپنۍ پروډکټ دی، تولید دی. دا ویب ایمیل سروس دی او دا چې دی ایمیل اپلیکیشن دی. کله چې تاسو outlook.com کې ځان ته آی ډي یا ایمیل ادرس جوړ کړئ، هغه تاسو کولی شئ په outlook پروګرام کې چې ایمیل اپلیکیشن ورته ویل کېږي په هغه کې دا کنفیګر کړئ، تنظیم کړئ او د هغه څخه په منظم شکل باندې استفاده وکړئ. بل خبر دا ده چې کېدای شي تاسو ته سوال ذهن کې وګرځي چې دغه مونږ دغه ویب ایمیل ولې په outlook ایمیل اپلیکیشن کې دا کنفیګر کوو. که چیرې تاسو په outlook کې آی ډي جوړه کړئ، په hotmail کې آی ډي جوړه کړئ، په جیمیل کې آی ډي جوړه کړئ، په یاهو کې آی ډي جوړه کړئ، یعنی ایمیل ادرس جوړ کړئ او په هغه باندې تاسو کار کوئ، چاته ایمیل لیږئ، نو دغه د ایمیل سروسز فیچر چې دي، دغه اپشن چې دي، دا نسبت outlook ته ډېرې کمې دي. په outlook کې زمونږ لاس ډېر خلاص، یعنی مونږ کولی شو فول آپشن دغه ایمیل څخه استفاده وکړو. مثلا میټینګ مینجمنټ شو پکې، او په همدې شکل د ټاسکونو اساین کول د کارمندانو په منځ کې، په همدې شکل مختلف نور کارونه دي چې مونږ په outlook کې دا کولی شو. مګر به دا کار مونږ په outlook.com، hotmail.com، yahoo.com، gmail.com کې په اسانۍ سره نشو کولی. نو ولې موږ outlook استعمالو؟ outlook ځکه استعمالو چې د outlook.com، hotmail.com، yahoo.com، gmail.com او همداسې نور ویب ایمیل سروس چې کوم دي د هغوی څخه فیچر په دې outlook پروګرام کې زیاتې دي. دا یو بل لنډ تعریف په نوم په مابین د outlook.com او outlook کې. نو اوس چې کله تاسو راځئ په اډرس بار کې لیکئ outlook.com، live.com، msn.com، hotmail.com، تاسو مستقیم outlook.com ته وړئ. ولې؟ ځکه چې دا outlook.com د دغه ډومین نیم چې دی یا د دغه ډومینونو نوی شکل دی. مایکروسافت outlook.com چې دی د بل شکل ورکو، هغه ته نوم ورکو hotmail.com چې د نوی شکل ورکو او هغه ته نوم ورکو outlook.com. دا خلاصه فرق په مابین د outlook.com او hotmail.com کې. زیاتره خلک په دې باندې کنفیوز دي. زیاتره خلک وایي چې وروره زه ما په hotmail کې آی ډي جوړ کړې ده، نو زه کولی شم دا په outlook.com کې استعمال کړم. بلې چې که چیرې تاسو hotmail کې آی ډي جوړه کړي یا په outlook.com کې آی ډي جوړه کړي، چې کله تاسو خلاصوئ هغه لاګن پیج چې دی هغه د دواړو یو دی. نو په هغه یو لاګن پیج کې تاسو hotmail آی ډي هم خلاصولی شئ، outlook آی ډي هم خلاصولی شئ. نو په همدې خاطر باندې چې کله تاسو msn.com لیکئ، hotmail.com لیکئ، outlook.com لیکئ، تاسو ته یو صفحه خلاصیږي او دغه یو صفحه په نوم د outlook.com یادیږي. نو زه راځم اوس تاسو ته عملي دا ښیم چې څنګه مثلا تاسو دا msn.com خلاصوئ، outlook.com خلاصوئ، hotmail.com خلاصوئ. نو دلته راځم، ما یو دلته ګوګل کروم کې څو دنې ټبونه خلاص کړي دي. اول دا دی چې دا زما د یوټیوب چینل دی. که چیرې تاسو غواړئ چې د کمپیوټر ویډیوګانې په پښتو ژبه یا په فارسي ژبه ترلاسه کړئ، نو زما یوټیوب چینل ته راشئ. یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده په انګلیش باندې او سرچ باندې کلیک کړئ. هغه سرچ ته کله راشي داسې یو آیکن راځي،
داسې هغه اول ریزلټ کې دغسې یو عکس راځي او دې څنګ سره لیکلي محمد اسلام صاحبزاده. تاسو په هغه باندې کلیک کړئ او بیا تاسو د صفحه خلاصېږي. دې ځای کې پلی لیست ته راشئ. ټولې ویډیوګانې زما د کمپیوټر دلته زه اپلوډ کوم او تاسو کولی شئ هغې څخه استفاده وکړئ. او که چیرې غواړئ چې زما د فیسبوک پیج د تاریخ نه ما سره په ارتباط کې اوسئ، دغه لینک چې تاسو ګورئ دا زما د فیسبوک پیج لینک دی. په دې باندې به رایټ کلیک کړئ او نیو اوپن لینک ان نیو ټاب باندې به کلیک کړئ یا همداسې ډایرکټ کلیک وکړئ. تاسو ته به داسې یو بله صفحه خلاصه شي. دا چې ګورئ دا زما د فیسبوک پیج دی. دا به لایک کړئ، کوم ویډیوګان چې ستاسو خوښه شي نور دوستانو سره شیر کړئ. نو د نه وروسته زه راځم دلته ما یو څو ټبونه خلاص کړي دي او دې ټبونو کې چې تاسو ګورئ ټول همدغه د هاټ میل او د MSN او د آوټلوک ډاټ کام خبرې دي. زیاتره خلک کنفیوز دي، وایي چې آیا د هاټ میل ډاټ کام هاټ میل ډاټ کام از ډیډ. دلته یو داسې یو ټایټل غوندې ورکول شوی دی. هاټ میل ډاټ کام چې دی له منځه لاړو او مایکروسافټ چې دی د ده په ځای باندې آوټلوک ایمیل سروس چې دی خلکو ته پرووایډ کوي. یعنې هاټ میل ډاټ کام له منځه تللی دی، اوس تاسو کولی شئ د آوټلوک ډاټ کام څخه استفاده وکړئ دغه په ځای باندې. دلته مختلف معلومات لیکلي او مختلف نظریات لیکلي. دا چې تاسو ګورئ دا د MSN پخوانی شکل دی. دا ما تاسو ته ویلي چې یو موږ سره ویب میل ایمیل سروس دی چې دغه MSN چې په حقیقت کې دا بیا هاټ میل ته بدل شو، MSN هاټ میل یا هاټ میل MSN. دلته ګور نوم لیکلی دی. دا MSN و بیا بدل که MSN هاټ میل ته. د ده نه وروسته بیا دته بل شکل ورکړه وینډوز لایف په نوم باندې چې دا ګورئ دا هم په حقیقت کې هماغه MSN دی چې دته بدل که او دغه نه وروسته یې دته مثلا چې دا وینډوز لایف چې دا هم بیا بدل شو په نوم د وینډوز لایف هاټ میل چې اوس دته شکل ورکړی دی آوټلوک ډاټ کام. یعنې دغه MSN ډاټ کام، MSN هاټ میل ډاټ کام او په همدې شکل باندې وینډوز لایف ډاټ کام، وینډوز لایف هاټ میل ډاټ کام دا ټول اوس بدل شوي دي آوټلوک ډاټ کام ته. که چیرې دغه بره هغه په باره کې تاسو سرچ کوئ نو تاسو ته به ګوګل دغه خلاصوي. نو نوی نوم د دې بره د ډومینونو چې دی هغه څه شي دی آوټلوک ډاټ کام دی. نو بله خبرداره چې موږ سره دوه قسمه سروس دی په ایمیل لپاره. یو ویب میل ایمیل سروس دی چې دغه دپاره موږ هاټ میل، جیمیل، یاهو استعمالو او یو ایمیل پروګرامز دی چې دغه دپاره موږ آوټلوک استعمالو. دا چې ګورئ دا د آوټلوک پروګرام هغه شکل دی چې د مایکروسافټ پروډکټ دی. په دې کې تاسو څه کوئ خپل ایمیل ادرس دا کنفیګر کوئ، د هغه څخه استفاده کوئ. کومې فیچر چې موږ سره په آوټلوک کې دي هغه نه په آوټلوک ډاټ کام کې شته، نه په هاټ میل ډاټ کام کې شته، نه په یاهو ډاټ کام کې شته او نه په جیمیل ډاټ کام کې شته دي. نو په دې خاطر باندې چې کله تاسو ایمیل جوړوئ په دغه ویب میل ایمیل سروس کې هغه د دې لپاره چې ښه فیچر ولري تاسو دا څه کوئ په آوټلوک پروګرام کې دا کنفیګر کوئ. نو دا فرق موږ سره په د آوټلوک او د آوټلوک ډاټ کام او د هاټ میل ډاټ کام، د MSN ډاټ کام او د وینډوز لایف ډاټ کام په منځ کې. دلته نورو خلکو هم بعضې داسې معلومات لیکلي دي، داسې خلاص معلومات لیکلي دي. What was once Hotmail by any of its previous name is now outlook.com. هر څه چې په هاټمیل کې وو هغه چینج شوي دي اوس آوټلوک ډاټ کام ته. نو د نه وروسته تاسو نیاز نه لرئ، ضرورت نه لرئ چې هاټمیل ډاټ کام ولیکئ. که چې آوټلوک ډاټ کام ولیکئ تاسو ته هماغه خپل ID معلومات خلاصوي. په هر صورت دا داسې خلاص غوندې معلومات په مابین د هاټمیل ډاټ کام او آوټلوک ډاټ کام کې. دلته هم داسې لنډ غوندې معلومات لیکلي چې موږ سره یو آوټلوک دی چې دا ایمیل پروګرام دی او بل موږ سره آوټلوک ډاټ کام او هاټمیل ډاټ کام دی چې دا په نوم د ویب میل ایمیل سروس یادېږي او داسې لنډ تشریح کړی ده په مابین کې. دا موږ سره د آوټلوک ډاټ کام، هاټمیل ډاټ کام، MSN ډاټ کام، لایف ډاټ کام او د آوټلوک پروګرام ترمنځ تفاوت.